سلام دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه ښیم چې تاسو یوټیوب چینل څنګه جوړوئ. دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. که دا ویډیو هم خوښه شوه دا ویډیو سره لایک هم کړئ او چینل سره سبسکرایب هم کړئ. ښه دوستان، تاسو به کار وکړئ چې په خپل موبایل کې کروم براوزر ته راشئ. دا کروم براوزر دا په هر یو موبایل کې موجود دی. صحیح ده. تاسو په دې باندې بیا کلیک والئ. هغې نه پس بیا دلته تاسو په سرچ کې ولیکئ کریټ نیو جیمیل اکاونټ. چې تاسو کله ولیکو صحیح ده، دا بیا تاسو سرچ کړئ. چې تاسو کله دا سرچ کو تاسو سره داسې لینکونه راوړي. صحیح ده. ټول اولنی کوم لینک چې صحیح کریټ یور ګوګل اکاونټ، تاسو بیا په دې باندې بیا کلیک والئ. صحیح ده. اولنی کوم اپشن چې دی په دې باندې بیا تاسو کلیک والئ. چې په دې کله تاسو کلیک واغستو ښه بیا به لږ انتظار وکړئ. هغې نه پس تاسو سره داسې پیج کولاو شي. صحیح ده. اولنی ما سره لیکلی فرسټ نیم. صحیح ده. په دې کې زه اوس دلته کې چینل جوړوم. صحیح ده. فرض کړه زه د کرن خان په نوم باندې چینل جوړوم. تاسو چې په هر یو نوم باندې جوړوئ تاسو صرف تاسو په دې کې طریقه ښیم. لږ زه لیکم کرن فرسټ نیم ما سره شي کرن. صحیح ده. بیا ورپسې اپشن دی لاست نیم. صحیح ده. لیکم زه ولیکم چې خان. ټیک شو. بیا لاندې دی یوزر نیم. صحیح ده. دې باندې کلیک وکړم. دلته به زه ولیکم چې www ډاټ بیا ولیکم چې کرن خان. ټیک شو. بیا به دلته کې نسې ورکم. صحیح ده. 384 او بیا ورته ولیکم چې @gmail.com. صحیح ټیک شو. ده بیا لاندې ورپسې اپشن دی پاسورډ. صحیح دی. که زه خپل مرضي پاسورډ ټایپ کوم. صحیح تاسو چې هر څه پاسورډ ورکوئ یا تاسو ورکوئ. صحیح ده. فرض کړه زه ورکوم تاسو ولې بیا پاسورډ ولیکئ. صحیح ده. فرض کړه ما ورکو. ټیک شو. تاسو به خپل پاسورډ ټایپ کړئ. صحیح ده. تاسو چې هر څه ورکوئ ما دا پاسورډ ورکو. بیا لاندې بل اپشن دی. صحیح ده. نیکسټ اپشن دی نو بیا کلیک وکړئ. بیا به لږ شاته کې صبر وکړئ. صحیح ده. سرچینګ کوئ. دلته بیا تاسو سره داسې اپشن نه واوړي چې دلته کې لیکلی دی فون نمبر. تاسو به کوم نمبر باندې چینل جوړول غواړئ هغه نمبر به دلته بیا تاسو ټایپ کړئ. فرض کړئ دلته زه نمبر لیکم. صحیح ده. ټیک شو. ما نمبر ولیکو. بیا لاندې نیکسټ اپشن دی نو بیا کلیک وکړئ. چې په دې هم کله کلیک وکړو. صحیح ده. بیا به لږ صبر وکړئ. ستاسو موبایل ته به یو ویریفیکیشن کوډ راشي. صحیح ده. ویریفیکیشن کوډ تاسو نوٹ کړئ. صحیح ده. او بیا تاسو دلته کې ولیکئ. صحیح ده. انټر ویریفیکیشن کوډ دې خانه کې تاسو بیا هلته ولیکئ. ټیک شو. ما سره دی هغه کوډ ما ولیکو. ټیک شو. کوډ ما ټایپ کړو. بیا لاندې لیکلی ویریفای. ټیک شو. ویریفای باندې کلیک والئ. ټیک شو. سرچینګ کوئ ما سره. ښه دلته کې بیا لاندې تاسو دا رنګې اپشن نه واوړي. صحیح ده. اولنی دی منت. صحیح ده. تاسو به دلته کې منت ورکړئ. کومه میاشت تاسو ورکول غواړئ هر یو چې ورکوئ. صحیح ده. ما مۍ میاشت ورکړه. ډې دلته به تاسو بیا ورځ ورکوئ. هر څه ورځ چې ورکوئ. صحیح ده. دلته به تاسو یر ورکوئ. صحیح ده. ما دلته کې 1995 ورکو. ټیک شو. بیا لاندې دلته کې یو اپشن دی جنډر. صحیح ده. نو دلته کې زه ورکړم جنډر اپشن دی. صحیح ده. د جینۍ په نوم جوړوئ یا د هلک په نوم جوړول غواړئ. صحیح ده. فرض کړه صحیح د هلک په نوم جوړ میل. صحیح ده. میل شو. ټیک شو. هغې نه بس بیا لاندې لکه نیکسټ اپشن دی نو بیا کلیک وکړئ. ټیک شو. بیا دلته کې لیکلی یس آی ایم ان. صحیح دی. نو بیا کلیک والئ. ښه صحیح. بیا لاندې راشئ. دلته کې لیکلی دی آی اګري. صحیح ده. په دې به کلیک والئ. په دې ما کلیک واغستو. صحیح. بیا به لږ شانته کې انتظار وکړئ. نیټ مسله ده. نیټ سلو دی. صحیح ده. لږ انتظار بیا تاسو وکړئ. خان زموږ د چینل چې کوم دا جوړ شو. صحیح ده. دلته کې بره لیکلی صحیح ده ویلکم کرن خان. صحیح ده. موږ د کرن خان په نوم باندې چینل موږ جوړ کړو. صحیح ده. په دې طریقه باندې تاسو هم چینل جوړولی شئ. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې د ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. مننه.